لكن ببصتي او كمان انا ما اتفقت انا في اصحاب غصاتي عشان استاذ بلاوز بروش اي باي انا بقول خالد تستوعب كان ولا وليد جاسا بوي انا كان تاخذ وقتني كي استاذ انا استاذ مرة دي اخوي كيلو شو اسي بارانو ولا بوتا كيلو ها بوتا بتاعنا شو ده بتاعنا كيلو شو دكتورة وتختار سوي واجد جديد السلام عليكم. وعليكم السلام. استلي باشو. خير يا استاذ. يا خستلي باشو وركيو. نيرو هليو سنمتا. سنجا تلونا مسنجو تلونا. هو استاذ. خورا ولا بخير دي سنمتا نيو سنمتا كامل شو ولا خبر ده. نن چې دی ادارې تقسیم اقوات نه دی جوړ کړی سبا سبا د خیره سره تاسو درسونه به صحیح شروع کیږي صحیح دی نن ورځ به معرفت وکړو بل څه چې یو بل وپېژنو ښه خبره ده صحیح دی او اول زه د ځان معرفي کوم استاد تاسو په مخکې مو نوم اورېدلی وي لږ به اوس اشنا وایي نو استاد جمعګل او بلال د کونړ ولایت یم خو بس دلته اوسېږو تاسو په خدمت کې یو هر وخت لپاره درسونه مو جګو سیمبو ته ورکړي دي تاسو ته درس درکوو صحیح دی نو خدای وکړي درس مو بیا ایله کې خوښ شي خو داسې وکړو اوس نمبر سره یو جګې کوئ ځانونه معرفي کړو صحیح دی او ځانونه معرفي کړو او دا هم وایو چې پلورونه به څوک ورکوي ځکه چې بیا سره تیار بلد وو که چې شی مو زده نه وي بیا پلورونه لږ لږ واسطه کوو چې شی مو کارېدل بیا راوړي استادان صحیح دی نور خو خدای تنبلانو جګ شه ځان معرفي کړه بسم الله الرحمن الرحیم ایمانم هلال دی پلانم هندوستان دی د لغمان ولایت اوسیدونکی ها پلار د چی کسب لري چې شی کوي څه شی نه لري پلار مې چې دی په کابل کې او مخې کې چې هلته باغوان دی خو صحیح ده کېنه د ګاونډي دی هو هغه مې ګاونډي دی ځکه غږ در نه راوکړه لکه صحیح ذهن کار چک شو ورکې تر ځکه نه دی الله نو ځان دې معرفي کړه دغسې لکه څه چې شهزیب دی د پلار نوم مې چمنګل دی د کونړ اوسېدونکی یم او پلار مې زموږ کلي وخت دی کونړ زه یم ښه د پلار مې د غریب غوندې یو مونږ ښه ډېر ځکه دولتي مکتب کې پلار مې نصیب ورسېد ښه ځه ډېر ښه کښېنه ځه خیر اوس خیر اوس ارجک شه ورکې ته الله ما نوم سلمان دی پلار نوم مسلمان دی پلار مې دهقان دی تا پلار دهقان دی ښه ځه ډېر ښه کښېنه ځه کله کله میوه که به په کارېدا راوړی که نه لږ څه خدمت داسې ډوډۍ ارجک شه ورکې ته ارجک شه داسې دولتي مکتبونه دي همدا به کوو ځوان معرفي کړه چې ساعت تېر شي ما نوم شینګل دی پلار نوم یې تورګل دی تورغل اوسېدونکی یم د جي اس کې شرکت لرو ښه داسې شینګل یې لکه دا ټول ژوند کې اوسېږي لکه ټوله ورځ هم دا پلار د بوټي شنو بوټو کې لکه لګوي څنګه شینګل دی هو بس پلار مې شنه ډېر خوښېږي دی ځکه شنه شنه دا نور ورونه د بیا جي اس کې کمپنۍ کې دي ازا ډېر ښه بیا چې ګلۍ ملۍ په کارېدې راوړی دات مار صحیح دی ډېر ښه ورکې تر جک شرڅه هله راته ګراشه اوس به ساعت مدار شي چې بوینې نه دي ورسه پورې به ځان نه لګاري ستا ما نوم ساده ګل دی پلار نوم یې ښه ګل دی او پلار ګل چې شي شو ورکه ستا د پلار مې چې زه ښه ګل یم لا یو شینګل دی یو مسلمان دی بل چې خوګل دی دا خوګل چې شي
خوازه سید دوره کې کفا ها خو نو مالک د چی شي د چی شي مالک دی جی چی جی کې سی ان کوم غله نو مې استاد جی کې اس ان سی کوم کمپنی دا کې غله چی شي چی شي جی کې اس سی ان ها دا څه معنا جی کې ان جی کې ان سی دا څه معنا شو دا چی شو جی کې ان سی دا چی شو استاد ان سی کوم دی نو ته دا ته اوس ماته تشریح کوای چې څه معنا ده کنه ما تاسو دې دا استاد مو خو نه ده دا شي ته دا څنګه زبې د تاوله کم تی به وای ها چی شه ده جی استاد جی دی اوکې ها کې ان او سی دا اصله ها اوس دا معنا چی شش ودی استاد ګلخان نسوار خان دا ګل چی دی ها گل خان ها گل خان نسوار سوارو سنټر گلخان گلخان د نسوارو سنټر شل کسانو کې کار کوي استاد دغه ګول کار کې ما خونده ها گلخان د نسوارو سنټر د سره کوم نوم ته واغړې چې کې سی و ظالما استاد شل کسانو کې کار کوي مسؤلیت دی گلخان د نسوارو سنټر خپل خو نسوارونه چې څا کینه بس نه تر نه وړي دا خامه خوش وي وو کوشش کوه چې دا مونږ لري ګرځه دا چی شو جی کې ها خلاص بو کو نور بیا په خیر سره ساته دا بدل ده صحیح ده او ځوان نه پوهیږي نور بس خیر سره ساحوت بیدار شو صحیح شو تقسیم کړو بدل صحیح ده او بس بل استاد کې به داخلو هغه کارنات لوي بس تخفیف ورته صحیح استاد فاته و چې تخفیف بچه خیلی پریدم استاد چاک کرده ریگمون صاحب که لیونه دا نه استاد جوشی چې بوتا تا خیمه تاسو دې تامي دی ولا ما دې ودي سپری راوړي ما پاتې دي ریګمال سره غل کې هغه کومه دې په سوال کې کومه ته وایي مو ته دا راوړي او دا دې کابور کې خسته ځکه چې خیران ده ورته استاد سره خیام او اسونه دي چې ته نه خیم نه نکی دا وخت مو سره راګيږي مو یې کړه وره او ریګمال سره صدر بس راځي هغه کومه الله باندې ختم دي نیولې دي لبړي هو خل شي ولا ريقا هذا شاك شروع كيجي وصوت قروشي پره لکنه دوانه لکن نه هذا واحد كده زرو ولا يمدي راح وين كان صدقه لکتو سیخ کا سیخ کو راس کینه يقول ده انا طول سيتي السلام علیکم هذا سيتي طلع شيء كبير ورکه څه یو څه دا ګولا څه بس استاذ کوڅه مو استاذ کورتخ مې اوسه دین او وسیله چې والا نو پنځما کنه جمهور رسو تاسو رسخات پی مو به کورته تو کنارتا سړو یار کی ځکه مې روغستنه وسو خدا خو نګران لګارم دی کنه او هغه لګیخ دی ځکه دی خطر مو خو مخکې کوم استاد راغلی ولا کدار درګړې دی تختینو خو لیکل شي متناز دا کړل صدا ولا او استاذ اخلاق مبارک یا خبر او یعنی هغه تسمعات درګړې خو زه ډیر ښه نن به دا څنګه یو چې بلکس دا کنه خو دا نشته مرکه خوشتا به اوسه دا ولا دا هغه ویل نشته تخته پاک استاذ چی شه تخته پاک نشته بل چې نشته د ستاشنو کاغذ استاذ هغه براوړم تا لوټا ورکه په لوټي چې یو کنده په لوټي پوکيږي استاذ یو کله چې لوټ نشته چې نه دی ویل اوسه دا ګولار وخت سره کې انداسه کوي لوټه څو کوم دا په دې لوټي نه خدا نه پوکيږي کنه تاسو کاغذ نه ته کنه استاذ مې کته ابداس کو وچاوي دا څه دا کنه څه دا څه چې اوس